السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو قدرمنو درنو ملګرو، الله پاک دې وکړي جوړ رو خوشاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو ملګرو، زموږ او ستاسې په فکر باندې اسلام یو جنجالي دین را پیژندل سوی. د اسلام مسائل موږ او تاسې تر ټول وخت په اختلافاتو باندې را پیژندل سوي. نن موږ او تاسې پر دې باندې غږیږو چې آیا دغه اختلافات چې موږ یې په خپل روزمره ژوند کې وینو دا د اسلام اصولي اختلافات دي؟ آیا اسلام له دې سره سروکار لري که نه؟ نن او سبا موږ او تاسې مختلف څه پر فیسبوک باندې، پر سوشل میډیا باندې د مختلفو علماو له نظره څخه وینو چې د هغوی په هغو مسائلو باندې اختلافات جوړ دي. ځینې پر سماع موتا باندې غږیږي، ځینې په لمانځه کې پر د لاس پورته کولو باندې چې موږ رفع الیدین ورته وایو پر دغو باندې غږیږي، ځینې بیا د علامه تفتازاني په اړه باندې نوي موضوعات راغلي چې آیا علامه تفتازاني شیعه دی که نه دی شیعه. درنو ملګرو، الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. یو څوک له لارې څخه چپو، هغه باید په ډیره نرمه او په ډیره ساده اسانه طریقه باندې د نیکې لارې دعوت ورکول سي. او بل ځای الله رب العزت فرمایي وجادلهم بالتي احسن. د یو چا سره که د چیرې بحث ولو باید په یوه داسې طریقه باندې بحث ورسره وکړي چې ډیره نرمه او ډیر شایسته او صفا انداز وي. خو موږ او ستاسې اوسنی عصر د اوس وخت کم اختلافات چې دي هغه چونکې دي د دې لپاره نه چې یو څوک اسلام ته په راوبلل سي، هغه یوازې او یوازې د دې لپاره دي یو څوک په تحقیر کول سي، د یو مسلمان تذلیل په وکول سي، یو مسلمان و نورو ته ذلیله او ټیټ ور معرفي کول سي. د دې لپاره اختلافات دي. ځکه نو دغه اختلافات د اسلام سره هیڅ سروکار نه لري. نه د مړي اورېدلو مسله د اسلام کومه یو اصولي رکن دی، او نه د لاسونو پورته کولو مسله د اسلام یو اصولي رکن دی. په لاسونو پورته کولو باندې نه یو څوک کافر کېدای سي او نه کافر ور باندې مسلمان کېدلی سي. په لمانځه کې د لاس پورته کولو کښته کولو مسله زموږ او ستاسې په مذهب کې د اولویت نه اولویت اختلاف. موږ وایو چې نه پورته کول یې اولا دي، که دې پورته کړل نو دي غیر مناسب عمل وکړي. خو په دغه عمل باندې موږ او تاسې اسلام موږ ته د اختلافاتو دین را پیژندل سوی. مړي اوري که نه اوري دا د اسلام سره هیڅ سروکار نه لري. دا مسله هیڅ لازمي مسله نه ده، نه په ورځ د آخرت له تا څخه پوښتنه کول کیږي چې نن او موږ او تاسې په دغه مشکل کې اخته یو چې دا موږ د دین یو اصولي اړخ ګرځولی دی. دغه رنګه نن او سبا پر فیسبوک باندې یو بل سیستم روان دی چې علامه تفتزاني دغه شیعه دی که سني حنفي دی. د امام علامه تفتزاني د شیعتوب یا سنتوب سره زموږ او ستاسې هیڅ دیني اړخ نه دی تړلی. نه هغه زموږ ستوی دیني پیروکار دی، نه هغه زموږ او ستاسې د مذهب سربراه دی. د هغه یو څو کتابونه دي چې هغه موږ په فنونو کې تدریسوو یا یې وایو. نو له هغه د شیعتوب یا د هغه له حنفیت سره زموږ او ستاسې هیڅ سروکار نشته. خورده روا ده که ناروا ده، د اسلام هیڅ اهم رکن نه دی. په قبر باندې زیارت باندې لاس ورته کول روا دي که ناروا دي، هیڅ د اسلام اصولي رکن نه دی. دا ټول یوازینی هغه مسائل دي چې موږ او تاسې ته د اسلام مهم او اهم رکن را پیژندل سوي دي. خو اسلام له دې سره هیڅ سروکار نه لري. اسلام د عمل دین دی. اسلام له نفرتونو څخه لري یوازې او یوازې اخوت تر پیژني، محبت تر پیژني. المسلم اخو المسلم، مسلم د بل مسلمان ورور دی، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. الله پاک فرمایي المسلمون اخوه انما المسلمون اخوه. مسلمانان په خپل مابین کې سره ورونه دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. هغه وایي نفرتونه لري کوي، په مابین کې نفرتونه مه زیږوئ، په مابین کې ورورګلوي پیدا کوي، یو بل ته سره خواشه سئ. زموږ او ستاسې دغه لا یعنی دا بې معنا اختلافاتو چې نن سبا پر سوشل میډیا باندې عوامو ته فکر دا ورکړی چې آیا دغه هم د دین حصه ده. یاد وساتئ د علماو دغه کردار پر سوشل میډیا باندې دا یوازې او یوازې د ځان د شهرت او یوازې د بل د ذلیل کولو لپاره دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې وفرمایل وایي که چیرې یو دوه وږي لیوان سخت وږي دا په رمه کې پرېښول سي ورمې ته دونه زیات تاوان نه رسوي
خو تر دې زیات تاوان نشي رسولای لکه یو څوک چې پر مال باندې حریص کیږي یا د دین له لارې څخه شهرت غواړي. که څوک پر مال باندې حریص وي هغه و دین ته ډیر نقصان رسوي. هغه د پیسو لپاره هر فتوا وتا ته درکوي. هغه د پیسو لپاره د هر طرف څخه دلایل ګوري. او هغه څوک چې هغه خپل شهرت غواړي په دین کې هغه بیا د شهرت حاصلولو لپاره خلک هم ذلیل کوي. هغه بیا رقم دلایل کتابونو څخه راوړي د دې لپاره چې شهرت حاصل کړي. پر سوشل میډیا باندې دغه اختلافات جوړ دي. دا ټول لا یعنی اختلافات دي. دا له اسلام او له دین سره هیڅ سره کار نه لري. نه په ورځ د آخرت نه په قبر کې الله پاک له تاسو څخه پوښتنه کوي. الله پاک یوازې تاسو څخه د خپل فرضي ارکانو د هغه څه پوښتنه در څخه کوي چې وتا ته مسؤلیت تر لغاړي کړی دی. دا یوازې او یوازې پر سوشل میډیا په حقیقي دنیا کې دا یوازې د خپل ځان د شهرت حاصلولو لپاره په ټولنه کې خپل ځان لوړ او د بل ذلیل کولو لپاره رامنځته شوي دي. دا اختلافات په خوا زمانه د علماو اختلافات هغه په خپل مابین کې له ناستې څخه حل کېدلو. یو بل ته به دلایل وویل، قناعت کوونکي دلایل به وویل، بیا به دواړه پر یوه رایه باندې متفق سلو. یاد وساتئ اوسني بحثونه، اوسني مناظرې دا یوازې او یوازې د بل ذلیله کولو دپاره دي. په ټول د مناظرې په تاریخ کې تر اوسه داسې نه ده پیښه سوې چې یوه عالم دي د بل عالم سره قناعت کړی، هغه دي پر هغه مسله باندې ورسره تللی، بلکې یو هم دا کوشش کوي چې ځان په ابل باندې لوړ ښکاره کړي، ابل به هم دا کوشش کوي چې ځان پر ابل باندې لوړ ښکاره کړي. یاد ساتئ دا هیڅ هم سروکار د اسلام سره نه لري. د دې پوښتنه هیڅ در څخه نه کیږي، بلکې اسلام یوازې دغه ساده پاده اسلام دی چې د عمل دین دی. الله پاک یوازې له تا څخه د دغه توحید پوښتنه در څخه کوي، د الله جل جلاله د رسول د رسالت پوښتنه در څخه کوي، نه د فاتحه خلف الامام پوښتنه در څخه کوي، نه د لاس پورته کولو پوښتنه در څخه کوي، او نه له تا څخه د مړي اورېدو پوښتنه در څخه کوي، نه د علامه تفتزاني د شیعتوب د سنتوب پوښتنه در څخه کوي، نه الله پاک له تا څخه دا پوښتنه کوي چې آیا تا په حنفیت کې دننه د پلاني علم پر رای باندې تللی وي، که د پلاني علم پر رای باندې تللی وي چې د هغو اختلاف یا په خورده کې وي یا په زیارت کې وي. دا ټول لا یعنی بحثونه، لا یعنی جنجالونه دي. الله پاک دې وټولو ته د سوچا او صفا دین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله پاک دې وټولو ته د دغو اختلافاتو څخه د لرې کېدلو توفیق نصیب کړي. زه یوازینۍ اخرنۍ خبره په آخر کې کوم، که هر عالم زما له دغه مجلس څخه دغه له اسلام او له دین څخه لرې بولي، زما دغه خبرې د دین له ادرسه څخه نه بولي، هغو ته زه یوازې او یوازې دغه بحث کولو ته تیار یم چې ستاسې دغه جنجالونه چې تاسې یې پر رفع الیدین کوئ یا یې پر خورده او پر زیارت باندې کوئ، زه دغه ته تیار یم چې پر دې وغږېږو چې آیا دغه د اسلام مسائل دي که نه، آیا د دغو اسلام ته ګټه ده که تاوان دی، آیا دا نفرتونه خوروي که محبتونه راولي، دا تاسو ته خلک رانږدې کوي عوام او که یې له تاسو څخه لرې کوي. پر دغه شي باندې بحث کولو ته تیار یم. پر دې بحث کولو ته هیڅ وخت نه یم تیار چې آیا رفع الیدین د اسلام حصه ده که نه ده، د دین حصه ده که نه ده. پر دې باندې الله پاک راضي دی که نه، رفع الیدین شته که نشته، فاتحه خلف الامام شته که نشته، پر دې باندې بحث کولو ته هیڅ وخت هم حاضر نه یم. البته له ټولو هغو علماو سره چې هغه په دغو جنجالو میډیا یې ټوله پر دغه اختلافاتو رامخ کړې ده، له هغو سره و دغه بحث ته حاضر یم چې آیا تاسو د اسلام د فایدې لپاره کار کوئ او که د اسلام د نقصان لپاره. تر بیا پورې پر لوی رب باندې سپارم. د الله په امان.